ساده ګله و ساده ګله پاڅېږه که نه مکتب ته ناوخته دی بیا به وستا څه سبانې کې. یاره مورګانې نو تا له بد سوی یم خوب مې لا پوره نه دی او ته مکتب ته لاړ شه. درغمه مورې سهار دې په خیر مورې څو بجې دي؟ وی ساده ګله زویه ته لا اوس هم د ساعت پوښتنه کې تو ګوره د باندې شل لمر راختلی دی 10 بجې دي مکتب ته تېر شه لاړ شه او دا موبایل دلته کېږده کلک ور پورې نښتی. وی مورې څه وکړم نو زه موبایل پورې نه یم نښتی موبایل ما پورې نښتی دی چې ما سره نه وي نو بیا ساعت مې نه تېرېږي خو به ځه مورې ورغمه دعا کوه. والکه مټوريه دا مکتب ناوخته شوی دی ته به ورته څه بانه کې ماته خو بانې ډېرې یادې دي قدم را واخله. ساده ګله قدم بالا درخلمه چې یو بانه په قرض راکړې ماته خو بانې نه یادې خیر یو بانه خو په قرض راکړه. پرېږده مټوريه ما سره خپله یوه بانه ده او هغه روزانه وساس ته وایم او که نه قدم را واخله. السلام علیکم معلم صاحب او سهار دې په خیر قدم را واخله. وعلیکم السلام ساده ګله په خیر هغې په خیر بیا دې څنګه ناوخته کو. معلم صاحب څه درته ووایم بابا مې مړ شوی ولو او خلک دعا ته راغلي وو نو هغې ته یې څارومه قدم را واخله. و ساده ګله څو واته قدم در واخلمه ستا خو بابا بله ورځ مړ شوی که نه دا څنګه چل دی زه به څو قدمه در اخلمه دې ستا بابا مړ کېدو دپاره. معلم صاحب ته به تر هغې پورې قدمونه راخلې چې تر څو پورې زه د دې مکتب نه نه یم خلاص شوی قدم را واخله. ساده ګله نور پازبول مه کوه دا مبارکه دې په خپل ځای کېږده او کښېنه هلته کلارې. سمه ده معلم صاحب چې څنګه ستا خوښه وي قدم را واخله. ښه ساده ګله زه تا نه پوښتنه لرم او هغه دا ده چې اوس زه ویمه چې زه ښایسته یم نو دا کومه زمانه ده؟ معلم صاحب دا تېره زمانه ده قدم را واخله. هغه څنګه ساده ګله؟ معلم صاحب خفه کېږي به نه یو خبره وکړمه ځکه ته بوډا یې ختم شوی او که نه ستا زمانه مخکینۍ وله ځکه مې ویلې چې تېره زمانه وه قدم را واخله. خلک په تیږو باندې ولې سارنی ده که نه راشمه ما زویدلې ونی دی راشمه ما زویدلې ونی دی. هلکه دا خو ساده ګل د کور دی ته ودرېږه ورشمه کور نه یې مشرانو ته پوښتنه وکړمه دا څوره دې بیا مکتب ته نه راځي خیر خو به وي. السلام علیکم مشره. وعلیکم السلام کشره. مشره دا راته ووایه چې ساده ګل کور کې دی زه ساده ګل معلم یم. لږ صبر وکړه کشره زه پوښتنه کومه کېدی شي کور کې و ساده ګله زویه چېرته ځان پټ که معلم صاحب درپسې بیا راغلی دی دا څو ورځې لکه چې بیا مکتب ته نه یې تللی. بابا جانه باید ته ځان پټ کړې. خو ساده ګله زویه زه ولې ځان پټ کړمه زه خو د هغه شاګرد نه یم ته شاګرد دی. هغه ځکه بابا جانه چې بله ورځ مکتب ته ناوخته لاړم ما ورته ویل چې زما بابا مړ دی قدم را واخله.